د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ جګپوړی غړی او د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستان مخکینی استازی علي وزیر په بلوچستان کې محکمې ته له وړاندې کېدو وروسته یو ځل بیا د 9 ورځو لپاره بیرته پولیسو ته سپارل شوی. علي وزیر د 2023م زیږدیز کال د اگست پر 3 په اسلام آباد کې ونیول شو او تر اوسه د پنجاب او بلوچستان په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي. د علي وزیر یو نږدې همکار او گاډیوان بادشاه پښتون وایي چې علي وزیر 10 ورځې مخکې د بلوچستان لسبیلې ولسوالۍ ته لیږدول شوی او په پټه محکمې ته وړاندې کړای شوی وو، خو محکمې بیرته د 9 ورځو په لټنو او ګرویګنو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. نوموړی وایي چې علي وزیر په دې ولسوالۍ کې 2 ځلې محکمې ته وړاندې شوی، خو د قضیې له اورېدو وروسته بیرته پولیسو ته سپارل شوی. نوموړي د علي وزیر له خولې ویلي چې د پنجاب په جیلونو کې یې درمل او د روغتیا یو شی هم نه راکاوه. ډیر کړاوونه یې راکړي، د ظلم او جبر ټولې حربې یې وکارولې، خو ما یوه خبره ورته کوله چې زه به د توکم او ټاټوبي خبره تر مرګه پورې کوم او یو ګام به هم نه پرشا کېږم. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ جګپوړی غړی دی. په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې زنداني کیږي. پر هغه تور دی چې د واکمنۍ خلاف پارونکي ویناوې کوي او امنیتي ادارې بدنوموي. د روسیې د خبري رسنیو د راپور له مخې د اسلامي امارت چارواکو د دغه هیواد د امنیت شورا له منشي سرګي شویګو سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت د لویدیځ د بندیزونو لګولو لپاره د ماسکو مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان د شتمنیو کنګلېدو او د اسلامي امارت د مشرانو پر یونونو بندیزونو پر اسلامي امارت فشار ډیر کړی. سرګي شویګو د 2 یا 2 شنبه پر ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د اسلامي امارت د سر وزیر مرستیالانو د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو په ګډون یې له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. شویګو د اسلامي امارت مشرانو ته دا هم ویلي چې ماسکو غواړي په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستلو کې مرسته وکړي. د روسیې د خبري رسنیو د راپورونو پر بنسټ شویګو اسلامي امارت ته ویلي راځي چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د رغنده سیاسي خبرو اترو لپاره خپل چمتووالی ومنم. په دې کې به یوه موخه د افغانانو ترمنځ د پخلاینې بهیر رامنځته کول وي. د روسیې د امنیت شورا منشي شویګو ویلي چې امریکا باید د افغانستان په بیارغونه کې خپل څو کلن شتون ته په پام سره د رهبرۍ رول ولوبوي. شویګو ویلي امریکا چې له 20 کلنې ښکېلتیا وروسته یې په بیړني ډول له افغانستان څخه په 2021م زیږدیز کال کې خپل پوځیان ایستلي، باید د دغه هیواد په بیارغونه کې د مرستې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د عمران خان د پلاویانو د لاریون پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر 8 کسانو ته لوړ شو چې له ډلې 9 امنیتي سرتیري او یوې ولسي وګړی دی. د عمران خان د پلاویانو اعتراضي کاروان ډي څلورلارې ته رسیدلی دی. د تحریک انصاف ګوند پلاویان سهار مهال ایکسپریس څلورلارې ته رسیدلی وو. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډاپور او د عمران خان د میرمنې په مشرۍ د پی ټي آی مرکزی کاروان جنا جادې ته رسیدلی دی. له بل پلوه د پولیسو لخوا پر لاریونوالو د ډزو ویډیوګانې هم په خواله رسنۍ کې لاس په لاس کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي دي د پی ټي آی رهبري له موږ سره خبرې کول غواړي، خو د دغو ترنګلتیاو تر شا د بل چا لاس دی. هغه ویلي چې دغه کسان ټول له خیبر پښتونخوا څخه راغلي دي، خو له پنجاب ورسره یو کس هم نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د سرینگر پر لویه لار د پی ټي آی د پلاویانو لخوا د لاریون پر مهال د امنیتي کارمنانو د وژنې پیښې غندنه کړې او سپارښتنه یې کړې چې په سملاسي توګه دې په پیښه کې ښکېل کسان ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. د نوموړي د دفتر لخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د سوله ایزو لاریونونو په پالما په پولیسو او امنیتي کارمنانو بریدونه د غندنې وړ دي. د هغه په وینا دغه ډله په لاسي توګه قانون پلي کوونکې ادارې په نښوي. هغه ډیره کړې چې دغه ډله وینه تویول غواړي، نه انقلاب. هغه ویلي دا سوله ایز لاریون نه بلکې د تاوتریخوالي خپرول دي. له دغه پیښې وروسته جیو نیوز د خپلو امنیتي سرچینو پر بنسټ ویلي و چې واکمني اسلام آباد ته پوځ وربللی او په ښار کې یې د بلواګرو د وژنې حکم خپور کړی دی.
د کابل جلال آباد یو شمېر ګاډیوانانو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې اسلامي امارت د سروبي په سیمه کې د کابل جلال آباد پر لوی لار غرپې درولې دي او له دوی څخه د گاډو پر سر له 80 نیولې تر 1500 افغانیو باج اخلي. د کابل جلال آباد د لارې یو ګاډیوان روزي خان افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې په سروبي کې اسلامي امارت د لوی لارې پر سر د پیسو اخیستو غرپې درولې دي او د کوچنیو 15 کسیز گاډي پر سر 80 افغانۍ، د فورنر لیکسس او مرسیډیز پر سر 100 افغانۍ، د کاستر او ملي بس پر سر 1.5 او د غټو لاریو پر سر 1500 افغانۍ اخلي. روزي خان ډیروي د ترافیکو مدیریت چې د گاډو اسناد جوړوي، د ښاروالۍ ترافیکو او څلورو ډوله نورې پیسې اخلي، نو بیا څه اړتیا ده چې دلته بیا پیسې اخلي؟ څرګنده خبره ده چې باج اخلي او ښه په زور اخلي. نوموړی وایي له همدې امله دوی اړ دي چې د سپرلیو کرایې لوړې کړي چې له امله یې د دوی چارې هم ټکنۍ دي. انجینر سلطان چې فورنر گاډی لري وایي هره اونۍ باید له کابل څخه ننګرهار ته لاړ او بیرته کابل ته راشي، خو د تګ او راتګ پر مهال ترې 100 افغانۍ اخیستل کیږي. نوموړی وایي له دې به نور ظلم څه وي چې واکمني دې له جیبه په زور پیسې شکوي. خدمتونه نشته، یوازې زموږ له جیبونو پیسې ایستل دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو شمېر نورو ګاډیوانانو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د لار جوړونې، ترانسپورت او حق العبور ترڅنګ په بیلابیلو نومونو څو ځایه پیسې اخیستل کیږي. غفور خان چې د سورلیو گاډي لري وایي چې څو ځله یې د اسلامي امارت مسؤلانو ته شکایت کړی، خو تر اوسه یې د مخنیوي لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی. نوموړی ډیروي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د لار جوړونې، ترانسپورت او حق العبور په نوم پیسې یو ځل ورکول کیږي، خو په سروبي کې یو ځل بیا هم اخیستل کیږي. 2 اونۍ وړاندې د اسلامي امارت استخباراتي ځواکونو د خوست په اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ کې د خپل یو جنگي قوماندان عید محمد سنگري کور کلابند کړ او نوموړی ونیو. سنگري تازه له خپلو ملګرو سره یو ځای د وزیرستان له جګړې راستون شوی و. د اسلامي امارت دغه قوماندان په اسماعیل خیلو، مندوزیو او نادرشاه کوټ ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو خلاف په جګړو کې ټاکونکی رول درلود. په دې ولسوالۍ کې سنگري ته نږدې یوې سرچینې له نومښودنې پرته افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې نوموړی پخوا د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ډلګۍ مشر و، خو په دې وروستیو کې بېدندې و او له پاکستانیو طالبانو سره یو ځای شوی و. د اسلامي امارت استخباراتو په خوست، پکتیا او پکتیکا کې په تیرو 3 اونیو کې خپل ګڼ جنګیالي او ډلګي مشران د پاکستانیو طالبانو په لیکو کې د پاکستان خلاف د جنگیدو له امله نیولي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.